محترمو عزتمندو مشرانو کشرانو، الله رب العالمین مونږ او تاسو ته یو خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیثیت پیغمبر را لېږلی او مونږ او تاسو د هغه خوږ پیغمبر سید الاولین والآخرین د هغې امتیان رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د ژوند د تیرولو دپاره د زندګۍ تیرولو دپاره په معاشره کې د اوسېدلو دپاره د کاروبار کولو دپاره د خپلو خپلوانو سره رشته دارۍ پاللو هر یوه طریقه دا ښودلې. په نننۍ خطبه کې زه ستاسو مخې ته صرف یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح کوم، بیانوم. په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه ته یو څو خبرې کړي، یو څو نصیحتونه ورته کړي، یو څو وعظونه ورته کړي چې اے ابو هريره دغه نصیحتونه واخله، په دې باندې عمل وکړه، دې باندې د عمل کولو سره وتا ته زندگی تیرول دا ډیر آسان شي. ولې ځکه فطرت د انسان دا دی چې انسان زندگی تیرول غواړي په راحت کې، اسانتیا سره، سکون سره، سهولیاتو سره زندگی تیرول غواړي او د دغه ترلاسه کولو دپاره، حاصلولو دپاره انسان حلال حرام دا هم بیا نه پیژني او تمیز د دې نه کوي چې دا حلال دی دا حرام دی، دا طریقه ټیک ده دا غلطه ده، دا تمیز هم نه کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه ته فرمایي اے ابو هريره اولنې کار کم یو دی هغه وکړه، کن وريعا، ځان کې تقوا پیدا کړه، ورع پیدا کړه، د الله یره پیدا کړه، تكون من اعبد الناس. سبوش کله چې دی په ځان کې تقوا پیدا کړه، د الله یره رااله، د الله خوف راغی، نو د الله رسول ابو هريره رضی الله عنه ته وی ته ډیر زیات عبادت کوونکې بندگی کوونکې د الله رب العالمین وګرځه. بیا ورته وی وارضى بما قسم الله لك تكون من اغنى الناس. په هغه څه باندې راضي شه، خوشاله شه کوم شی چې الله رب العالمین ستا دپاره تقسیم کړی. نو څه به وشي؟ ته به د مالدار خلکو نه وګرځې، په هغه خلکو کې به راشي چې هغه مالدار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه ته اولنۍ نصیحت څه وکړه؟ ورته وی په ځان کې تقوا پیدا کا، د الله یره پیدا کا، د الله خوف پیدا کا. کله چې د الله یره ستا په زړه کې رااله، ستا په بدن کې رااله، اټومیټیکلی دغه یره به ستا په دې ظاهري بدن باندې ښکاره شي. ستا کړه وړه، ستا کارونه، ستا هره یوه طریقه دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو موافق شي. دا طریقې چې کومې ستا په بدن کې ظاهري ښکاري د الله د طریقو موافق بشي،
د هغه قانون موافق بشي چې الله رب العالمین مونږ او تاسو ته را لېږلې هغه چا ته را لېږلې چې چا دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما او تا ته وایي چې ځان کې د الله رب العالمین یره پیدا کا چې کله د الله رب العالمین یره په ما او تا کې راله بیا به ما او ته تمیز د حلال هم کو د حرام به هم کو بیا به ما او ته تمیز کو چې دا جایز دی دا ناجایز دی بیا به ما او ته تمیز د دې کو چې دا زما حق دی دا د مسلمان حق دی بیا به ما او ته تمیز د دې کو کشر دی په دې باندې شفقت پکار دی مشر دی د عزت پکار دی بیا به ما او ته تمیز د دې کو چې ماته الله رب العالمین سوی ماته الله سوی د الله رسول سوی ما د الله رب العالمین پیغمبر د سنه منی کوي الله مې د سنه منی کوي دا به زما او ستا په زندګۍ کې راشي. او کله چې د انسان په بدن کې د انسان په زړه کې د الله یره نوي د الله نه ورع نوي د انسان داسې دی لکه حیوان لکه زناور دا بیا تمیز د ښه د بد د حلال د حرام د جایز ناجایز دا یو هم نه کوي د مشر د کشر د مور د خور د یو شي تمیز نشي کولی ولې ځکه حیوان دی انسان نه دی چې کله سړی انسان نه حیوان وي د حیوان نه دا ګیله بیا څوک نه کوي او حیوان کې صفات د حیوان پراته د انسان نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سویل ځان کې تقوا پیدا کړي د الله یره پیدا کړي څه بشي تکون من اعبد الناس تاسو بشي د ډیر عبادت کوونکو انسانانو نه. کله چې الله یره په زړه کې رااله تقوا په صحیح معنو سره لږ عبادت بیا د ډیر عبادت نه ډیر غوره او بهتر دی په نيز د هغه چا باندې چې کې د الله رب العالمین یره نه موجود. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای دویم نصیحت وارضى بما قسم الله لك راضی شه په هغه څه باندې چې الله رب العالمین ستا تقسیم کړی دی تا ته څه په تقسیم کې لیکلي تقدیر کې لیکلي څه به وشي تکون من اغنى الناس تاسو به شئ د ډېرو مالدار خلکو نه. څه مطلب یعنی چې څه در سره وي په دې شکر ادا کا څه در ورسېدل په دې شکر ادا کا څه در نه فوت شو د هغې پروا مه کوه یعنی په تقدیر کې چې الله رب العالمین تا ته څه لیکلي هغه به در رسي. الله وایي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اے بندا اے د الله نبی ووایه دې خلکو ته اعلان ورته وکړه هغه څه چې الله تاسو ته لیکلي دي که هغه شر دی که خیر دی تا ته به در رسي که خیر درته الله رب العالمین لیکلی څوک یې درنه نشي اړولی که ټوله دنیا راپاسي او الله رب العالمین تا ته خیر لیکلی مالداری لیکلی یو کس هم ټوله دنیا په یو طرف شي یو کس په دې بل طرف دی دا ټوله دنیا د دې انسان نه دا خیر دا کامیابی دا مالداری دا عزت دا نشي اغستلی ولې الله قانون لیکلی دی قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. او که ټوله دنیا په دې باندې راجمع شي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ټوله دنیا یو طرف تا ته نقصان در رسي الله رب العالمین تا ته شر نه دی لیکلی نقصان نه دی لیکلی بعزتی نه دی لیکلی دا ټوله دنیا تا ته دغه بعزتی شر نقصان فساد نشي در رسولی. الله رسول وی ابو هريره رضی الله عنه تا اے ابو هريره ته راضي شه په دې باندې چې الله تا ته څه لیکلي دي ته به د ټولو خلکو نه ډېر مالدار شي. مونږ ته په زندګۍ کې اکثر لوی ټینشن څه ګرځېدلی د هغه شي کوشش کوو چې نه شو یې کولی خو مې کوه که نه
یو شی ته نه دی لیکلی الله کوشش دې هم وکړو ستا په تقدیر کې نه دی لیکلی خفګانونه پې مه کوه الله قرآن کې موږ ته څه وایي د مؤمنانو په صفاتو کې الله فرمایي اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون مصیبت ته تکلیف ده دا در باندې رااله داسې مو وایي چې داسې مې کړی وی داسې وشوی چې داسې شوی وی داسې بشوی د دې الفاظونه په حدیث کې منع راغلی ده دې ته کلمه د لو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی کله چې یو سړی دا خبره وکړه چې داسې چل مې کړی دا بنوي شوی نو دا شیطان تلاری کولاوي شیطان په تاسو کې بیا کار کوي دا مو وایا بس یو کار وشو تا ته ضرور رسیدو که تکلیف ده نو انا لله و انا الیه راجعون او که خوشحالی ده الحمدلله بیا مو وایا داسې مې کړیو داسې وشو ځکه سورة الفجر کې الله رب العالمین فرمای دا هغه چا باره کې چې هغه ناشکره دی الله وی کله چې یو انسان ته الله رب العالمین خیر ورورسي فائدہ ورته ورورسي دا وی چې ما دا کار کړو کنه دا زما د کوششونو مهنت دی دغه مهنتونو سلره الله وی کله چې بیا شر ورورسيږي ورته بیا وی چې الله رب العالمین زلی دلې ما نه دا سیندا بلکې خیر او شر د تقدیر حصہ ده الله خیر در رسون کړي الله رب العالمین فرمای ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس انسانانو ته او په دې دنیا کې په وچه او په لمده کې چې کوم شرونه راخوريږي فسادونه راخوريږي د انسانانو د وجه نه کې چې دوی بد اعمال کوي دا وجه ده چې الله رب العالمین په دوی باندې بیا امتحانات راولي افات راولي سیلابونه راشي بارانونه کیږي بیٹیمه بارانونه فصلونه تباشي سیلاب راشي خلک ته خبر نه یوي سي زلزلې راشي نور ګرانی راشي دا زما او ستا وجه ده بل وجه نشي کېدل دریم نصيحت رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه تویل چې مؤمنانو او مسلمانانو سره محبت کوا چا سره مسلمانانو او مؤمنانو سره محبت کوا مینا کوا نڅبوش دا خلق بتا سره اتوماتیکلی محبت شروع کی د مؤمن د پاره د مسلمان د پاره هغه څه خوخوا چې ته د ځان د پاره څه خوخې د خپل کور والا د پاره خوخې نو څه به وشي کته د چا خیر خواش وي هغه هم ستا خیر خوای او که د چا بد خواش وي هغه به هم بد خوا کیږي دا څه ده کنه دا قانون د دنیا ده نو الله رسول فرمایي ابو هريره رضی الله عنه تسوکا د مسلمانانو سره محبت شروع کا مینه شروع کا د مؤمنانو سره محبت شروع کا او هغه څه چې د ځان د پاره خوخې د دوی د پاره هم خوخوا نن زموږ ستاسو قصې الټه دي مونږ ځان د پاره یو شیخ خوخو د بل د پاره بیا هغه نه خوخو ځان د پاره راحت خوخو د بل مسلمان د پاره راحت نه خوخو ولی ځکه ایمان کې مفرق ده د دین نه خبر نه یو ځکه ځان د پاره په خزي کې بنگلا غواړم گاړې غواړم بینک بیلنس غواړم د بل مسلمان حق دی هغه باندې بیا سترګې پټوم هغه ورته نه ورکوم د بل مسلمان حق دی یو ملګری مسلمان لګیا دی کوشش کوي چې دا هغه حق تر لاسه کی زدا کوشش کوم چې دا هغه مخه ونیسم یو مسلمان بے غرضه بے لالچ لګیا دی مسلمانانو ته خیر راوړي او زه لګیا یم د هغه مخه نیسم نو په دې باندې د هر انسان پوه شي چې زما او ستا په ایمان کې فرق دی ما او تا د دین نه یو خبر نه بلکې داسې نه ده پکار دا سې ده
چې مونږ د ځان دپاره څه خوښوو، راحت، سکون، آرام، خوشحالي، باید د بل مسلمان دپاره هم دغه راحت، دغه خوشحالي مونږ خوښه کړو. دا د ایمان تقاضا ده، دا د اسلام تقاضا ده. او که چېرته داسې ځان دپاره راحت، خوشحالي، سکون، ډیر مال، د بل مسلمان دپاره ذلت، رسوایی، بې عزتي، نو بیا ستا په اسلام کې او ایمان کې فرق دی. بیا ته دعوی د اسلام کې، د ایمان کې خو صحیح مؤمن، صحیح مسلمان نه یې. بیا دا مه وایه چې زه مسلمان یم، زه مؤمن یم، کلمه مې ویلې ده، په کلمه باندې خلک مه دوکه کوه، په پګړۍ باندې خلک مه دوکه کوه، په سپینه ږیره باندې خلک مه دوکه کوه، بیا په دې سپین لباس باندې خلک مه دوکه کوه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مؤمن هغه دی چې څه د ځان دپاره خوښوي، د بل دپاره هم خوښوي. مسلمان هغه دی چې څه د ځان دپاره خوښوي، د بل مسلمان دپاره هم خوښوي. دا زمونږ ستاسو په معاشره کې ډیر کیږي. ځان دپاره هر سړی کوشش کوي چې راحت، سکون، او چې بیا ورته چې دا د بل مسلمان حق دی، نو بیا شل قسمه مشکلات درته جوړي. دیو جن زموږ دا قوم خاص کر پښتانه دا اوده دي، دا داسې اوده دي چې د دې پر اپاسولو کې ډېر ټایم لګي. خلکو د دوی حقونه وخوړل، پروا یې نه کوي، بلکې څوک چې د دوی لپاره کوشش کوي د قام یو نوې نسل کې یو سړی راپاڅي، ځوان د دوی لپاره کوشش کوي، جدوجہد کوي، هغه دوی ورته دشمن په نظر باندې راویښ شي، راپاڅي، لږ اسلام وګورئ، دین وګورئ، لږ د خپل حق اواز هم کله کله اوچته وایي. بیا ورته فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وجاور من جاورت باحسان تكن مسلما. گاونډي توپ کوا دا هغه چا سره چې څوک تا سره گاونډي دی، باحسان په نیکۍ سره، نو څه بشي؟ تكن مسلما، ته به مسلمان شي، ته یې مسلمان. بیا گاونډي توپ کول د گاونډي سره، د هغې سره احسان کول، دا د مسلمانۍ تقاضا ده. نن زمونږ او ستاسو حال دا دی په معاشره کې چې هر یو شیز په بدل باندې دی، مړی ژوندی په بدل، راشه درشه په بدل. که څوک راغی زه به ورشم، که څوک مړي ته حاضر شو زه به هم حاضر شم، که څوک مې ژوندي لرالی تپوس یې وکړو څیرې راوړه زه به هم ورشم، مټۍ به یې اوسم. که څوک مې تپوس لرالی زه به هم ورشم، او که څوک رانغی نو بیا یې پروا نه کوم، یاره وی هر سړی خپل کار کوي، مصروفه دی. نه نه داسې نه ده، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وجاور من جاورت باحسان تكن مسلما. گاونډي توپ کوئ، راشه درشه کوئ، د خپل گاونډي سره تپوس کوئ، دا د مسلمانۍ تقاضا ده. زمون اکثر گاونډي توپ په نش باندې حساب، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جبريل بار بار ما تراغه علیه الصلاة والسلام ما ته د گاونډیانو باره کې خبره کوله، وی زه ویرېدم چې اسنه گاونډي ما سره په میراث کې شریک شي. نن ما او تا د گاونډي د احوالو نه خبرېږو چې آیا زما گاونډي په وخت باندې روټۍ خوړلې کې نه ده خوړلې، آیا زما د گاونډي د بچي کپړې شته که نشته، زما د گاونډي څه حال دی، آیا ما او تا کله د خپل گاونډي تپوس کړی، څه سالن مو ورته ورلېږلی، څه احسانا څه مرسته مو ورسره کړې ده؟ نه نه، بلکې ما او تا دا کار نه کوو. ما او تا چې کوم کار کوو هغه دا دی چې کوشش زمونږ دا دی چې د ده نه هم څه حق وخورم، ځمکې یې ونیسم، څه فایده ترې واخلم، او چې فایده مې ترې نه وي نو بیا پشي شا په هغې پسې خبرې هم کوم، بې عزتي هم کوم.
ما استاد سوچ را نه دی چې خپل گاونډي ته مونږ مرسته ورسره وکړو فایده ورته ورسو احسان ورسره وکړو نو ولې ځکه زمونږ نیچر فطرت داسې جوړ شوی دی په مونږ باندې کار داسې شوی دی چې هر سړی د هغه جوتي غوی په شان سترګو ته ورته پټۍ اچولي دي سحر کار ماښام راځي داسې د لاره ویني خو دې خوا او دې خوا نه ګوري دا د مسلمانۍ تقاضا نه ده مسلمان نشي کېدلی دغه سړی چې دا کارونه نه کوي د اسلام تقاضا دا ده چې موږ د ګاونډیانو سره احسان وکړو تپوس یې وکړو ما او تا په هر اختر کې په هر خوشحالۍ کې په هر میاشت کې ځان ته نوی پیزار اخلو کپړې اخلو په ځان باندې خیال ساتو په بچو باندې خیال ساتو د خپل کورنۍ خیال ساتم لحاظ کوم خو دغه دیوال شریک گاونډي خیال او لحاظ موت نه کو ولې زه مسلمان یم نو مسلمانۍ تقاضا ده چې ټول مسلمانان کل جسد الواحد پشان د یو جسد دی د یو جسم دی په یو جسم کې چې په یو ځای باندې درد وي ټول جسم ورسره نا آرامي نو اے مسلمانا ستا دیوال شریک گاونډي هغه نهاري تیری تکلیف تیری بے سکونه دی تکلیف دی ورته ته خبرې داسې نه چې نه خبرې بیا هم ما او تا تپوس نه کو دا د مسلمانۍ تقاضا نه ده بیا آخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك فساد القلب اے مسلمانان د ډېر خندا نه ځان وساتئ مه خاندئ بې ځایه هر ځای کې خوله مه چینګوئ ولذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای فإن كثرة الضحك فساد القلب ډېر خندا کول بې ځایه خندل دا زړه فاسدوي زړه خرابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای ای زما امتا یو چې په څه زه پوهېږم او تاسو په هغوی باندې پوه شئ لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا الله اکبر تاسو به جړه ډېره کوي الله ته به وجاړئ او خندا به مو کمه شي د الله رسول څه لیدل د الله رسول پوهیو په دې باندې چې مخې ته ماته سخته زندګي پرته ده تکلیفونه دي مصیبتونه دي کړهونه دي سختي غونډې را روانې دي هغه باندې ورتګ دی د الله مخې ته ودرېدل دي ورځ د قیامت ده جهنم دی پولی صراط دی د الله رب العالمین تپوس کول دي بنده دا کار دی ولې کړو د الله رسول ته پته وکړه ان مسلمان د هیڅ نه دی خبر بیغمه باچا دی مخې ته ډېر کړهونه پراته دي مصیبتونه پراته دي باید مونږ ځان د دغه مصیبتونو کړهونو نه خبر ولیکه الله رب العالمین مونږ صرف دا په دې قبر کې چې مونږ کېږي او تپوس رانه وکړي ملایک راولیږي چې من ربک رب مو څوک دی من نبیک نبی مو څوک ما دینک په دین د چا باندې زمونږ ژبې بندې شي الله اکبر نو مونږ به تباه او برباد نشو مونږ به خسر الدنیا والآخره نشو مونږ به رسوا نشو واقعي چې مونږ به رسوا او ذلیل شو زمونږ سوچ نشته دی ته مونږ خوشاله یو د الله نافرمانی د دین نافرمانی پردي حقونه خوړل کنزل بد وینا سپک سپوره غیبتونه تهمتونه دا لګو کوې مونږ نه کوو تلاوت نه کوو
مسجد ته ناراضو بیا هم مونږ داسې بې غم یو چې یاره بس جنت ته چې زمونږ بزو نه نه دا خبره واورئ ګورئ الله رب العالمین به حساب کوي الله رب العالمین به تپوس کوي الله رب العالمین به مونږ سره محاسبه کوي د یو ورځ د یوې لحظې د یو منټ د یو شي تپوس به زمونږ نه کېږي ولې الله نه وایي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نیک اعمال ذکری الله رب العالمین به ارتوخی او که بد اعمال ذکری هم به الله رب العالمین خی سوچ پکار د مؤمنانو باید ځان سره مون قصد کو وعده کو چې نن پس به سوچ کوم په خبرو باندې تیارې وکوم اصل جون ته د فرع ده د دنیا کې زندگی تیرول مونږ دې نه را لګلې شوی چې کوم کارونه مونږ کوو مونږ الله رب العالمین خپل بندګۍ ته را لګي باید الله رب العالمین بندګي مونږ وکړو دغه څلور نصيحتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته وکړه چاته وکړه ابو هريره رضی الله عنه تا